موږ د طاقت په اړه تر اوسه کافي معلومات لرو. د بیلګې په ډول که چیرې موږ ولرو چې 4 په توان د 3 موږ پوهېږو چې دا مساوي کېږي 4 ضربې 4 ضربې 4 او یا دا چې موږ وایو چې دا راخلو یو ضرب دی 3 ځلې په څو کې کوو 4 کې کوو، خو په دواړو حالتونو کې د ځواب موږ ته څه شی په لاس راځي؟ دا مساوي کېږي له 4 شپېتو سره. همدارنګه موږ د منفي طاقتونو په اړه هم پوهېږو چې که چیرې موږ 4 په توان د منفي 3 واخلو نو پوهېږو چې دا منفي علامه دا معنی چې دی به موږ معکوس اخلو، نو دا به مساوي شي 1 پر 4 په توان د 3. نو 4 په توان د 3 موږ پوهېږو چې 4 شپېته کېږي، نو دا به مساوي شي له 1 پر 4 شپېتو سره 1 پر 4 شپېته. اوس موږ راځو د کسري طاقتونو په اړه خبره کوو. نو که چیرې ولرو چې 4 په توان د 1 پر 2 نو د دې به څه معنی وي؟ تاسو ویډیو ودروئ او د دې د پیدا کولو کوښښ وکړئ چې دا څه شي سره مساوي کېږي. نو د دې خبرې هغه ریاضیکي تعریف چې ډېر اکثره خلک یې کاروي هغه دا دی چې دا عین شی دی لکه 4 د 2 جذر لاندې، دا مساوي دی له دې سره. او دا بیا موږ په راتلونکو ویډیوګانو کې په دې سره تفصیلي خبره وکړو. اوس دا وایو چې 4 د جذر لاندې یعنی د مربع جذر یا د 2 جذر لاندې دا خپله مساوي کېږي له څه سره؟ نو موږ وایو چې د دې مطلب دا دی چې هغه کوم یو عدد دی چې هغه موږ 2 ځلې، ځکه دا مربع جذر دی نو هغه 2 ځلې موږ په خپل ځان کې ضرب کړی دی او موږ ته 4 په لاس راکوي، او موږ پوهېږو چې هغه عدد څو دی؟ 2 دی. البته د دې مثبت جذر زموږ په کار دی، منفي جذر هم شته دی د دې، خو زموږ اوس دپاره د دې مثبت جذر په کار دی. نو هغه به څو وي؟ 2 عدد دی. 2 چې موږ 2 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړو هغه مساوي کېږي له 4 سره، یعنې معنا د 4 جذر چې دی هغه 2 دی. همدارنګه د دې ته روښانولو لپاره موږ داسې هم لیکلی شو چې 4 خپله مساوي دی له څو سره؟ 2 په توان د 2. نو پوهېږو چې دلته 4 په توان د نیم مساوي کېږي له 2 سره، او 2 په توان د 2 دا مساوي کېږي له 4 سره. راځو نور مثالونه هم پکې کارو تر څو دا خبر لږه روښانه شي. اوس نظر دې ته چې دلته مونږ کومې خبرې وکړې، تاسو اوس ویلی شئ چې 9 په توان د 1 پر 2 دا مساوي کېږي له څو سره؟ نو ښکاره خبره ده چې 9 په توان د 1 پر 2 دا معنا لري چې د 9 2 جذر کوم چې عبارت دی له 3 څخه. او همدارنګه نظر دې ته داسې هم لیکلی شو چې 9 دا مساوي دی له څو سره؟ 3 مربع سره. دا دواړه څه شی دي؟ سمې جملې دي. همدارنګه راځو وایو چې 25 په توان د 1 پر 2 دا به مساوي کېږي له څو سره؟ دا مساوي کېږي له 5 سره، یعنې 5 په 5 کې کېږي 25. او همدارنګه وایو چې 25 مساوي کېږي له 5 مربع سره یا 5 په توان د 2. اوس راځو خبره کوو چې که چیرې موږ دلته 1 پر 3 په توان کې ولرو نو د بیلګې په ډول موږ سره وي 8 په توان د 1 پر 3 دا به مساوي کېږي له څو سره؟ نو نظر دې قاعدې ته موږ ویلی شو چې دا به دا ځلې مساوي وي 8 د څوم جذر لاندې؟ د 3 جذر لاندې، د 3 جذر لاندې. دلته ورته د جذر درجه 3 ته پورته کوو. نو یعنی د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا چې هغه کوم یو عدد دی چې 3 ځلې په خپل ځان کې ضرب شوی او موږ ته 8 په لاس راکوي. نو یعنی یو عدد ضربې بیا هماغه عدد ضربې بیا هماغه عدد، هغه به څه شی وي چې 8 ترې نه جوړېږي. نو موږ پوهېږو چې 8 خپله مساوي دی له 2 په توان د 3 سره. نو دا معنی چې د 8 3 جذر چې دی یا مکعب جذر ورته وایو، د 8 مکعب جذر څو دی؟ 2 دی. په دې معنی چې 2 ضربې 2 ضربې 2 یعنې 3 ځلې چې ضرب شي دا کېږي مساوي کېږي له 8 سره. نو مکعب جذر دا معنی چې یو عدد ضربې بیا هماغه عدد ضربې بیا هماغه عدد دا به مساوي وي د مکعب جذر لاندې عدد سره. راځو بل مثال ته دا ځلې لیکو 4 شپېته په توان دی 1 پر 3 دا به مساوي کېږي له څو سره؟ نو موږ پوهېږو چې 4 ضربې 4 ضربې 4 دا مساوي کېږي له 4 شپېتو سره. نو یعنې د دې 4 شپېتو مکعب جذر یا 3 جذر چې دی هغه 4 دی. او همدارنګه داسې هم ویلی شو چې 4 شپېته مساوي کېږي 4 په توان د 3 سره. نو زما په نظر اوس به تاسو ته هغه نمونه یا ترتیب په دې کې ښکاره کېږي چې موږ څنګه دغه عدد له دې ځای نه اخلو او دلته یې د توان په شکل کاروو او یا د جذر د درجې په توګه باندې کاروو. او اوس موږ کولی شو چې عین قاعده د هر ډول کسري طاقتونو لپاره وکارو چې هغه موږ یو کیفي طاقت راخلو. د بیلګې په ډول که چیرې راځو دا ځلې وایو چې 22 په توان د 1 پر 5 دا مساوي کېږي له څه سره؟
نو د دې مطلب دا دی چې ماته داسې یو عادت راکړه چې هغه 15 ځلې زه په خپل ځان کې ضرب کړم او ماته 22 په لاس راکړي. نو هغه عادت به څه شوي؟ نو موږ پوهېږو چې 2 ضربې 2 ضربې 2 ضربې 2 او ضربې 2 15 ځلې چې 2 په خپل ځان کې ضرب شي دا مساوي کېږي له څو سره؟ له 22 سره. نو ځکه وایو چې 22 په توان د 1 پر 15 دا مساوي دی له 2 سره. همدارنګه دا موږ داسې هم لیکلی شو چې 22 مساوي دی له 2 په توان د 15 سره.